زموږ حاصلات خو د نورو کلو په پرتله باندې ډېر څو چنده کم سوي دي، ډېر زیات کم سوي دي تر نورو کلو په پرتله باندې. نو لامل یې دغه دوامداره وچکالي ده، دغه آفتونه دي، لامل یې ټوله دغه آفتونه دي. بارانونه وسې وسولې، د دغه وسې په نتیجه کې زموږ باغونه خراب شول. بارانو خراب کړي دي، اوس خراب کړي دي. غذا کې موږ ځای نه لرو، دلته یو د بل په محلو سره بیا راسره پراته دي. موږ غواړو چې موږ ته یو ځای جوړ کړي، داسې بهرني هاخوا د ملکو کې ځایونه نشته چې زموږ میوې وباسي، خرڅ یې کړي. بازارونه نه لري، شی نه لري. میوې مو یو څه سره خراب دي، بارانو شانو خراب کړي دي، او ته بازار نه ته بازار بند دی، معنی بډرام بند دي، سوداوي نشته، تجارت نشته، تجارت بند دی. دا مو دغه دی، دا تجارت یې لشي او د بډران یې لشي، سوداوي برابرې شي، بازار سم شي. په زابل کې خو بیخي د ټولو حاصلاتو خراب کړي دي. بیا چې څه پاتې دي هغه هم داسې پاتې دي چې هغه رنګ نه لري. په خارج څه چې ځي، بهر څه چې ځي باندې چې وځي هغه په یو رنګ روغن باندې وځي، رنګ یې ورخراب کړی ده. سیلابو وسو د هر شي رنګ ورخراب کړی ده. نو سږ کال چې دا کمبوت یې وچ میوه کې ډېر راغلی ده او بازار یې هم نشته.